د المان په زاسباخ والډن ښار کې د خرو په مرسته تراپي. د لومړني ښوونځي ښوونکي کریستیانا آدم 2 کاله پخوا ذهني ټکان وخوړ. یوه زده کوونکې د هغې پر یوې همکاري د چړې په واسطه برید ترسره کړ. ما یوازې وینې ولیدې. ما بل کونج ته منډه کړه او هیڅ اماده نه وم چې زما د ټولګي شاګردان هلته په وینو کې لت پت پراته او مړه شوي وو. له دغې پیښې وروسته یې 3 ځلې د اورېدو ستونزې لرلې او ورته تر ټکان وروسته د یوې ځانګړې ناروغۍ تشخیص وسو. ما پر انسانانو باندې باور له لاسه ورکړ او اصلا مې غوښتل له خلکو سره ټولې اړیکې وشلوم. خو له خرو سره تماس یې دغه اعتبار بیرته رامنځته کړ. آیا دا هسې کومه خیالي خبره ده؟ د څېړنو په حواله حیوانات په احساساتو کې له خلکو سره مرسته کولی سي. حتی د ژویو تاوده پوستکي ته لاس وروړل هم پر انسان ژور تاثیر لري. یو آرام راحت حیوان د اکسیتوکسین، سیروتونین او دوپامین د هورمونونو د افراز سبب کیږي چې مثبت تاثیر لري. زموږ په مغزو کې د سټرس تیارونې مرکزونه دي چې موږ تحریکوي او د بهر د مشاهدې او درک مسؤلیت لري. هغه په دې سره راښکته او آرام کړل کیږي. د معالجې دغه ساعت اوس یو عادي ورځنی چکر دی، خو تراپي کوونکي ناروغه او خر یې له یوه ننګونکي وضعیت سره مخامخ دي. دغسې یو تنګ پل دی، لاندې ترې ویاله بهیږي. خره خپله هیڅکله هم په رضا ورباندې نه خیږي. که د هغه د پورې ایستلو هدف ولرم نو باید ښکاره فکر، احساس او یوه څرګنده موخه ولرم. د هغې خر پکو دغه پل پیژني او ورتیریږي، خو د کریستینا آدم او خره لیو لپاره وضع ډیره نوې او نابلده ده. آیا خر به یې پورې وځي؟ کار وسو. زما لومړی فکر دا و چې موږ یو ټیم یو. آفرین لیو، ډیر ښه. دا چې حیوان پکښې دقیقاً کوم نقش لري البته یوه بله پوښتنه ده. ځینې کسان دغه حیوانات هم تراپي کوونکي بولي. حیوان معالج نه وي. علاج انسانان کوي، حیوانات نه. حیوانات صرف ورسره مرسته کوي. د غاینلند فالس د فیلباخ د محتاجینو کلینیک. دلته د تراپي حیوانات له بې سرپناه او روږدو نارینه‌و سره مرسته کوي چې له نشو څخه ځان خلاص کړي. الکساندر شپانیر داسې یو ناروغ دی چې د 3 میاشتو راهیسې دلته دی او له نشهیي توکو پاک پاته سوی دی. بیخي لاندې وم. ما بوتلونه راټولول څو یو څه پیسې ولرم. د څه لپاره؟ الکول چې هر ورځ مې ورته اړتیا وه. ما سهار چې به راویښ شوم د شپې په 2 او 3 بجو بیرته الکول څښل، څو د ترک علایم ونه لرم. څه شی او څومره؟ د ورځې 3 تر 4 بوتله وټکا یا 2-3 بوتله واین هر ورځ. دا یې د ژوند ټیټه نقطه وه. 3 ځله کابو مړ وم. 2 ځله البته د هیروین د تر حده زیات مصرف له کبله. ما هغه 2 وارې تر حده زیات کارولي ول چې وروستۍ ځل یې 11 ورځې په کوما کې وم. د پالونکو لیندا کلاین او شتوته نیلی له دغه 45 کلن سړي سره مرسته وکړه. په نشه کې خپل بدن هم نه حس کوم، یوازې بشپړ نشه اوسم. اکثره ناروغان له تراپۍ وروسته بیا ډیر آرامیږي. خو د حیواناتو اصلي فایده بیا په کومه اندازه ده؟ د روغتون مشر یواخیم یوش او ټیم یې په دې اړه ارقام لري. راته ثابته شوې چې لږ تر لږه 10 یې له ژوو سره ګډ کار کړی وي. د هغو کسانو شمېر 10 سلنه لوړ وي چې تراپي په منظم ډول بشپړ وي نسبت هغو کسانو ته چې دا کار یې نه وي کړی. یعنی له حیواناتو څخه کار اخیستل د بریالیتوب کچه لوړوي. خو د معالجې په برخه کې د حیواناتو پر دغسې استعمال انتقاد هم کیږي.
اصلي نیوکه دا ده چې نه حیوان او نه هم انسان په ښه ډول روزل کیږي او د روزنې په ډیرو پروګرامونو کې تمرکز ډیری وخت د ټیم پر ځای پر حیوان وي. د المان د حیواناتو د ژغورنې اتحاد بیا د وحشي ژویو په مرسته په معالجه کې د حیواناتو بهبود هم تر ګواښ لاندې ویني. مثلا د دولفین تراپي په برخه کې چې حوضونه یې ډیر کوچني دي. د حیوان پر بنیاد معالجې په برخه کې د وحشي ژوو استعمال ته باید ډیر انتقادي وکتل شي. په تیره دولفینونه چې سړی یې په طبیعت کې وویني نو اوږده سفرونه کوي، خو د حیواناتو په مړ تراپي په برخه کې ستونزه دا ده چې ډیر بیلابیل عرضه کوونکي موجود دي او موږ بیا د روزنې او کیفیت د ارزونې یو ډول معیارونه هم نه لرو. په المان کې د حیواناتو په مرسته د تراپي تقریبا 300 روزنیز بنسټونه شته. زما په اند له موجودو وړاندیزونو څخه چې زه یې پیژنم 20 تر 30 سلنه مسلکي او 70 تر 80 سلنه یوازې لږ مسلکي دي. د روزنې په برخه کې یعنی لا ډیرو کارونو ته اړتیا ده څو ناروغان او د تراپي حیوانات ښه ژوند ولري. کریستیانا آدم او الکساندر شپانیر وایي چې پرته له خپلو حیواني مرسته کوونکو څخه به دوی تراپي نه وای بشپړه کړې. هغه ښه تاثیر لري. په راتلونکي کې غواړم چې د حیواناتو په یو فارم یا داسې یو فارم کې کار وکړم چې ژوي پکې د ژوند تر اخره پورې پاتې کېدای شي.